بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمن لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. درنو ملګرو، د یتیمو او غریبو او د مالدارو په برخه کې نن یو داسې د الله رب العزت یوې عجیبې او غریبې کورنۍ ته راغلی یم چې ډېره زیاته د ستونزو په حال کې ده. دا د نازیان ولسوالۍ اړوند د سروبي قریه ده. په دغه ساحه کې یوه داسې کورنۍ ژوند کوي. د کورنۍ غړي 3 نفر دي، یوه یې مور او 2 زامن، او دغه 3 واړه هم په سترګو باندې ړانده دي. د غربت سختو څپو سره سره دوی د سترګو د دې ستر حق نه هم بې برخې دي، هیڅ په سترګو نه ویني. د دې کورنۍ حال ماته د دغه ساحې اوسیدونکي حضرت بلال شاداب بیان کړو او د ده پر مټ زه راغلی یم. د دې نور حال تاسو ته بیانوم، خو دومره د درد نه ډکه کورنۍ او د ژړا او د فریاد نه ډکه کورنۍ چې بیخي موږ وژړولو، ځکه چې مور یې هم په سترګو ړنده او کوم مشر زوی چې دی، سرفرز زوی چې دی، هغه هم په سترګو ړوند دی، ورپسې بل چې دی هغه هم په سترګو ړوند دی. ډېره یو د درد نه ډکه خبره دا ده چې په سترګو باندې دغه کوم مشر ړوند زوی چې دی، دی د ډېر لرې ځای نه په شا باندې یو بوشکه اوبه راوړي، ځکه دلته د اوبو ستونزه هم ده. راځئ درنو ملګرو، د کور دننه ننوځو او د دې ړنده مور او هغه سرپرست مشر زوی چې دی د هغې حال نیغ په نیغه په تاسې ګورو. څنګه چې مو مخکې تاسو ته یادونه وکړه، زه د هغه کورنۍ ته راغلم او په دې کورنۍ کې 3 غړي دي، خو فلحال یو په کور نشته. 3 واړه هم ړانده دي. مورکۍ په ړندو سترګو باندې په دغه انګړ کې ناسته وي او دغه یې مشر زوی دی چې تاسې یې بهتره ګورئ. دی د کور کارونه یو څه نه څه په خپله باندې کوي، ځکه که سترګې ړندې هم دي خو دی اخلی پخلی په خپله کوي، اوبه د لرې ځای نه راوړي. د ژوند ټولې ستونزې چې دي، ځکه په سترګو باندې انسان د هر څه ګوري او د ژوند هر کار چې دی هغه په سترګو دید باندې کولی شي، خو د دغه نعمت نه دوی بې برخې دي. موږ د دې په خاطر باندې راغلو چې حال یې تاسو ته بیان کړو. که کوم شتمن وروڼه دي نو د دغه کورنۍ نه اړمنه کورنۍ به ما ته تر اوسه پورې مخ ته نه وي راغلي، ځکه په سترګو کې یوازې معمولي فرق دی، یوازې پردې د په سترګو باندې راغلي دي. نو انشاءالله دومره مصرف ور باندې را نه شي. حاجي اکبر ستا دغه سترګې چې دي دا مرزادي هم داسې وي که نه اوس ړندې شوي دي؟ نه، مور د خدای چې پیدا کړی بس نه ړوند یم نه، او بس بېوسۍ وجې پاتې کینې شي، او بس ما دا ارمان په زړه نه چې دا سترګې مې وشي بس ټوله دنیا ماره. اوس مثال څوک وایي چې دا بی موټر د ستا له درکومه، زه به په دې موټر چې وکړم نه چې نه وروسته ګیر لګولی شم، نه مخکې ګیر لګولی شم نه، او نه څه لیدی شي، او نه چې لیدی شم، او بس زړه مې دی راشین دی، په مرګ هم خوشحاله مې نه یم، چې هسې مړ شوی وایم، بس هغې دنیا ته شوی وایم ښه به وای. او بس نه دوړي درک لګی نه شي، بس زه دې ته مجبور یم چې زه روغ انسان به وای، بس مزدورۍ پسې به هم وڅای، هر شي پسې به وڅای. کله چې ته وړوکی وې کور کې داسې بل غړی نه و، یعنې پلار هغه نه و چې ستا د سترګو علاج په وړوکتوب کې شوی وی؟ بس پلار مې مخکې وفات شوی، هغه سره هم بس چې نه ورسره دومره شی به ورسره چې هغه وځي او بل ځای کې به سپین ږیره او په مسابق سوال به یې راله که، اول هغه سوال که ګرځېده به سپین ږیره او مسا باندې، بس دومره لپاکه به یې راوړه چې موږ ته به یې خوله کې راچوله. او بس ما اوس یوه بازار کې او بل بازار کې مو وړوکی ماشوم لاس نه ګرځي، لیا څوک لسګون راته ونیسي، لیا څوک نه، بس دی خړ مخ مې راسکون که، بس کور له راشمه دی شپه هم رمې راشي چې نارې هم تېره کړو، دی هم رمې راشي چې بس ویم خورو، دی هم رمې راشي 3 شپې هم نارې تېرې کړو. اوس دا 3 ورځې شي چې موږ خپله دوړه نه راغږلي. او بل چې د هغه هم
ورور دی ستا هغه هم په سترګو دروند دی هغه هم لږ سترګو نه کمزوری دی. او مورکۍ چې د مورکۍ وسو سړنده شوې که دا دې سر چپه مې مرزادي وه دا اوس د سر خوږونه دغه شو دې به یې ړنده شوه. څومره وخت شي مورې چې ستا سترګې ړندې شي؟ زه خو د خپل ځانه یم ډېر وخت شو 40 کاله خو به شوي چې ړندې شوي دواړه ها 40 کاله وشو چې ته په دې کور کې ړنده ناسته ها ما دغه ځینې ګوتې ته بس بېوسۍ وجې که دې لار کې چا شیرک خولو ته یې واچوم هلکه مرغۍ کرې نه که دې کې شپاره مې راشي دې دې کې او مورې په کور کې خو ډېر کارونه دي دلته د خلی پخلی څوک کا چای ډوډۍ دی نه ټول ورځ مې سر ته پټ کړی وژاړم بیا لا نه خیر غواړم قبلې طرف ته شمه ورکوي بله وچه او داسې وکړم بس نفلونه وکړم لا ته دغه شمه سجیله شمه بس زه چې روغ وای دې خدمت مې وکړی که دا روغه وای زما خدمت مې کړی دواړه ړانده سره پاتې یو بل ښېګړه نه سره دې ما ته نشي رارسولی دې ته نشم نه دې او دا څو بڅو کې نه زماري بس بوشکه واخلم یو وړوکی ماشوم ځان سره لاس ونیسم سوال ته وکړم یا چا خوښ یې یا چا نه که راسره لاړ نه شي بس دې ده کې نه بې تیبون دی لمونځ وکړو اوبه هم دلته نشته اوبه هم لرې دي بس ماشومان ته سوال وکړم که ماشوم راسره لاړ شي اوبه راوړم که راسره لاړ نه شي بس هغه شپه تندې هم تېره کړو بس داسې وخت هم رامې راشي تندې نه ذوب هم شو بس پراته ځای کې بس الله پاک یو څوک رامې ورخمې کو ویرخمه کو ونرخمه بس نه همدی په ناره سره ناست یو. نو په دغه دومره عمر کې چې ته پیدا شوی تر اوسه پورې سترګې ړندې وي دومره بیخي یو ډاکټر ته هم نه یې تللی نو ډاکټر ته خو بېوسۍ نه پاتې لزګون رنګ هم سره نه پېژنو مونږ سره کار کې هم لزګون پیدا هم شي 2 کاله کې سلګون رنګ هم رانه هېر دی چې څنګه به سلګوني څنګه به زرګوني روپور بې خوارۍ نه رانه پاتې او بس سترګو ارمان وړي او شتو ارمان وړي دومره شی نه بس چېرته خوله یو څوک رامې ورخمه کې لیا دوړې تونه څوک چېرته راوړي او لیا نه او بس که یې وړي سره ډېر خوشحاله شو خولۍ را بس هر چا سره نه ډېر شته ور په ور څوک را خولۍ خوشحاله کړه مورې ستا په زړه څه اوس غټ ارمان څه دی همدا سترګې دي د دواړو نه دغه نه ډېر مې زړه راپړسږي او تل ناروغه یم تل مریضه بل دیګه پلرګانۍ دی په طرف هم خواره یم خاوند څه وخت مړ شوی هېر زه مې 4 کاله ویښ شوي 4 کاله شوي 4 کاله ویښ شوي هغه بیخي د زوی غم نه دی کړی کوم ځای ډاکټر نه دی بولی نو واچې خوله کوونه بېوسۍ نه پاتې بېوسۍ وجې نو خلک روپۍ خو نه لګوي د کور خوراک چې دی هغه ته پخپله پخوې بس دوړم زه هغه ګمه پاخه کړم څه وسوځي دی ورځ هم رامې راشي چې بس ومې مخورو بس تشه په تابۍ واچوه پاخه نه شي زه یم چې غوندې پاخره دلې ومۍ زه یم چې سترګې چې ور ټیټې کړم زه یم چې غوندې پاخره دلې چې وګورم ومۍ بس په ناڅ خوږی من شي کولمو خوږم شي بیا دومره روپۍ نږدې دارو له په لاړ شو ځان له نه پیچسن شي هغه غم ځان له وکړو او بس کله دا شي سپي وتښتوي بس زه هلې پل تر ناست یم زه بس نه چې مخ راړم نه لیا چرګان وتښتول لیا سپي او بس ما دا ارمان په زړه چې نه بس چا کومک وکړو دا سترګې مې وشوې نه ډېر ښه به الله سره وکړه لاره بس شتمن دي که نه دا دنیا هم خدای ښه کوه هغه دنیا هم خدای که نه او که چا هم غم ونه که نه بس مونږ به ټول عمر انداسې یو نه بس همدی خوار او زار به سره پراته یو بس کله چې ورمړه به اور چې بلیږي لوګې تخیجي دا به لوګې لمبې زما د زړه نزینا اور ته هجرا خاورې ریکړم چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه امتحان دا او ابتدا دا انجام په خیر چې انتها بسنګ وینا انګار می بیا د
زړه تازه شو سمود پس می د یارو کړل دیدنونه ګرانه د ګرانه ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے ګرانه د ګرانه ګرانه د ګرانه ستا جدائی ہے ستا جدائی د دې کورنۍ د درد او د غم کیسه مو واورېده. دا هغه بدبخت او بدنصیبه کورنۍ ده چې په کورنۍ کې 3 غړي هغه هم په سترګو ړانده. تر دې بله دردناکې صحنې سره اوسه پورې موږ نه وو مخ شوي. د کور خوراک څښاک مور یې په ځای ورته ناسته او د غزوي په ړندو سترګو پخول کوي او د مور خبرې هم تاسې واورېدې. د اوداسه اوبه هم ورته زوی راوړي. دی هم چې ځواني ده فقط د دې په خاطر کې دی هم په سترګو څه نه ویني. که په هیواد کې بهر یاستی که دننه یاستی څومره مرسته چې مو د وسه کېږي که نغدي مرسته وي که خوراکي توکي وي که ډاکټر ته یې بوځئ که په دې کورنۍ کې یو غړی هم بنا شو دنیا یې ولیده او د دې نعمت نه برخمن شو نو که څومره اودس او لمونځ دی په صحیح طریقه باندې کوي څومره ثوابونه او اجرونه به الله رب العزت تاسو ته درکوي. په دې برخه کې را سره جدي مرسته وکړئ او لومړی باید موږ د ډاکټر ته بوځو د کورنۍ دغه سرپرست چې په سترګه کې څه ستونزه ده څومره مصرف ور باندې راځي که چېرته دی روغ شو نو انشاءالله د یو څه ستونزو نه به دغه کورنۍ خلاصه شي او مورکۍ به ډېر ارمانونه پوره شي. نو په دې 2 غړو کې که د دواړو وس د چا کېږي او که د یو خو زر تر زره د دې غم را سره وخورئ چې الله رب العزت درنه راضي شي. هر څه په خپلو سترګو وینئ. دی تقریبا د 1 کیلومتر نه لرې یو چینه ده د هغې نه په شا باندې یو بشکه اوبه راوړي. هم د ماشومانو سره ځي او یو ماشوم د لاس نه نیولی وي او د هغه ځای نه اوبه راوړي. نو خپلې مرستې د دغسې کورنیو لپاره را سره جاري وساتئ او موږ به یې لاس په لاس دغسې کورنیو ته رسوو. ډېره زیاته مننه.